مدینه شریفه ته چې حضور پاک مبارک هجرت وکړ په ډېره مجبورۍ وکړ، ولې چې په مکه کې د مکې کافرانو د نبی علیه السلام سره او د هغه د ملګرو سره ډېر ظلمونه شروع کړي چې د هغې بیان ما تاسو ته په مخکې جمعو کې کړی دی. د حضور پاک دا مقصد و چې د مدینې ته لاړ شم، د دې خلکو نه به زه هلته په امن شم او محفوظ بشم، لیکن دې ظالمانو په مدینه کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرې نه خو. د مدینې چې کم خلکو پیغمبر علیه السلام ته پناهي ورکړې وه او ایمان یې راوړی و، هغې له به یې دمکۍ ورکولې، نه پرېښودل. وی تاسو زمونږ دشمن لامن ورکړی دی او زمونږ دشمن هم ځان سره ځای کړی دی، تاسو سره مونږ ګورو، دا دمکۍ به یې ورکولې. چې کم منافقینو په مدینه شریفه کې هغې منافقانو سره به ساز باز کو او هغې به یې لمسول چې د مسلمانانو خلاف سازشونه وکړي. او په مدینه شریفه کې چې کم یهودیان اوسېدل چې پیغمبر علیه السلام لاړ، د یهودو سره یو معاهده وکړه چې مونږ به یو بل ته غږ نه کوو، د یو بل د دشمن مرسته به نه کوو، یو بل سره به د امن ژوند تېرو. نو دې د مکې کافرانو هغه یهودیانو سره ساز باز جوړ که هغې د پیغمبر علیه السلام خلاف لمسول شروع کړل. بل چې په مکه کې کم کمزوري مسلمانان پاتې وو، یا ښځې هجرت یې نشو کولی، یا ماشومانو هغې هجرت نشو کولی، یا غریبانانو او غلامانو، هغې خلکو سره زیاتی شروع کړل، هغه به یې وهل او هغه به یې ټکول او هغې به یې پاتکړو تړل. ډېر انتهایي ظلمونه یې شروع کړل د هغې مکې د کمزورو مسلمانانو سره. د دې نه علاوه داسې ظلمونه شروع کړل چې مدینې ته به لاړل او د مسلمانانو باغونو او فصلونو ته به یې اور ورته کو را تښتېدل به. د مسلمانانو چراګاه و هغې کې به څاروي څرول. کرز ابن جابر فهري دی لاړ او هلته چې د مسلمانانو څارویو سې یې مړه کړل، سې یې ترې راوتښتول او چې کم په هغه درمن کې بوس یا نور کم سیزونه و هغې ته یې تیلې ورته که هغې وله وسوځول. دا ظلمونه دوی شروع کړل. کم مسلمانان چې به په لارو تلل او کافرو له به په ګوتو ورلل، او به یې ونیول، وهل ټکول به. نبي علیه السلام وی خدای د دې ظالمانو د لاسه خو موږ ډېر تنګ شو، کلي مو ته پرېښو، مکه مو ته پرېښو. خلک وایي ویره نبي علیه السلام جهادونه کړي دي د کافرانو سره، نه به یې کول، څه به یې کول. مکه مو ته پرېښوده، کورونه مو ته پرېښودل، چې کم په مکه کې زمونږ پټي و هغه م ورته پرېښودل. چا نه ښځې پاتې شوې، خاوندان یې مدینې ته لاړل، چا نه بچي پاتې شو، مور و پلار ترې نه پاتې شو، بیت الله پاتې شو، د خدای کور م ورته پرېښود او ترې لاړو، بیا په قلار نه پرېږدي. دې سره به څه کوو؟ نو نبي علیه السلام صحابو سره مشوره وکړه، یو فیصله دا وکړه چې د دې ظالمانو نه موږ په څه ځان خلاص کړو. نو د مدینې د مکې نه به شام ته دوی تلل. مکه خو داسې علاقه ده چې هلته خپل فصل نه زرغونېده، نو شام ته به تلل او شام نه به تجارتي غله او دا قصې پیسې راوړل. نو نبي علیه السلام دا سوچ وکړه چې د دوی کومه قافله شام ته ځي، نو په هغې باندې یو حمله کوو. داسې حمله نه کوو چې قافله وله لوټ کړو، خو لږ به ویرېږي دوی به ویرېږي، دوی به پوه شي چېرې دا خو که موږ مسلمانانو سره ظلمونه کوو، نو مسلمانان خو هم دا دی زمونږ په قافله حمله کوي او د دوی ټول تجارت خو په شام نو او د شام لاره د مدینې خوا کې تېرېدله، نو که دا لاره په موږ بنده کړي نو موږ به غنم د کمي، زمونږ خوراک به د کم ځای نه او زمونږ تجارت په مکه کې بغیر د سرمن نه بل شي نشته، څه به کوو؟ نو د دوی یو تجارتي قافله تله شام ته. نو حضور پاک سره د یو څو مرګنو لاړ په هغې باندې د دمکۍ او د یرولو دپاره. خو چې نبي علیه السلام په هغه لارې ته ورورسېد نو دا قافله تې شام ته وتې. نو پیغمبر علیه السلام سره د صحابه واپس راغی. بیا ورته پته ولګېده چې هغه قافله د مکې د کافرو چې کوم شام ته تلې ده واپس را روانه ده. نو بیا ورته نبي علیه السلام سره د ملګرو ووت. په اتفاق ده او د خدای خوښ هم داسې وه چې دوی سنګ میدان ته ورسېدل نو قافله تې د لارې نه وتې واپس مکې ته رسېدلې. دې لومبۍ ته غزوه ابوا وایي او دویم ته غزوه ودان وایي. بیا نبی علیہ السلام ته پته ولګېده چې د قریشو یو مضبوطه قافله ده
او دا ابو سفیان په سردارۍ کې دا او ډېر تجارتي مال دی پکې ودرېږه په دې یو حمله کو چې دی ویریږي موږ نه ملی شي او چې نبی علیہ السلام څنګه عشیره یو مقام دی هلته ورسېد نو ورته پته ولګېده چې هغه قافله شام ته رسېدلې ده نو واپس رالل بیا ورته پته ولګېده نبی علیہ السلام ته چې هغه قافله واپس د شام نه را روانه ده او مکې ته ځي نو نبی علیہ السلام صحابه سره مشوره وکړه به ځای چې د قافلې پسې د تجارتي کومه قافله ده دې پسې وځو لږ یو پوټی هراود وي چې دوی مونږ نه لږ په قلار شي مونږ خو ورته وطن کلي بچي ښځې هر څه پرېښودل بیا په قلار نه پرېږدي مدینې ته راپسې راځي او زمونږ چراګاهونو باندې ورونه ورته کوي زمونږ څاروي تختوي ظلمونه کوي نو نبی علیہ السلام تیاری وکړ دې درمیان کې تاسو ته مو ووایي چې د انصار د مدینې شریفې چې څومره وو هغې له به یې دمکۍ ورکولې ابه هم نه پرېښودل چې تاسو ولې زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده نو د مدینې شریفې یو سردار و د یو لوی قوم مشر و د اوس قبیلې د هغه نوم سعد ابن معاذ و دې لاړ مکې مکرمې ته نو په مکه کې یو لوی کافر دی امیه ابن خلف د هغه سره د دوستانه وه دواړه غټ غټ تاجران دا سعد چې به کله مکې ته لاړ د دې امیه سره به دیره او امیه چې به کله مدینې ته راغی او یا د مدینې په خوا کې به شام ته ته نو د دې سعد سره به دیره د دواړو قریبي دوستانه او تجارتي تعلقات نو حضور پاک چې هجرت وکړو دې درمیان کې سعد ابن معاذ وی زدم بیت الله ته یو عمره وکړو طواف چې لاړ د هغه امیه سره دیره شو امیه ته وی اشنا زه خو طواف له راغلی مو د بیت الله طواف کوم امیه ورته وی داسې کار دی هغه ورځې دې لاړی نور کله به ته دلته کولاو ګرځېدې په مکه کې او تم د مدینې سردار یې نو زمونږ دې خلکو به ستا ډېر زیات قدر کوو اوس د مکې خلک تاسو ته ډېر غوسه دي ځکه تاسو زمونږ دشمن له پنۍ ورکړې ده امن هم ورکړې دی نو عمره طواف به کې خو لږ په طریقه داسې وخت کې به وځو چې څوک دې ونه ویني هسې نه چې څوک دې ونیوي او څوک د سره جګړه ونه کړي وی څه ټیم وی غرمه د غرمې په مکه کې ګرمي زیاته نو عموما خلک ودي غرمه به وځو نو طواف به وکړې راځې به بیا به ځې مدینې ته وی ډېره ښه چې څنګه دې ووتل طواف لذي غرمه چې چا نه یریدل او مغه حرامي سره ملو شو چې ابو جهل مخې له ورغی د سعد ابن معاذ ته وی د صحابي ته لکه څنګه بیغمه زمونږ په کلي کې ګرځي او زمونږ دشمن لم امن ورکړی دی او ته دلته بیغمه ګرځې ته خو زمونږ دشمن یې چې دشمن لم امن ورکړه افسوس چې د دې امیه سره زمونږ د سردار سره نه وې که نه چې ته مانه دلته جمدې پاتې شوي تا ته مې چل خوله سعد ابن معاذ خو هم د قبیلې د انصارو د مدینې د یو قوم لوی سردار هغه چې دا خبره زغملی شوه هغه ورته ابو جهل په قلار کې نه ابو جهل نوم په عمرو ابن هشام په قلار کې نه مال دمکې دلته منع کوه که تا زره د بیت الله نه منې کړم نو ستا لار په مونږ د په مدینه ده چې شام ته ځې ستا تجارتي ټول معامله شام کې ده او لار دې په مونږ ده لار به در باندې بنده کړم بیا به خورای سسکی بس دواړه سره ګرم شو چې ګرم شو دا امیه چې دا سعد ابن معاذ د چا میلمه و هغه پکې منځ کې مداخلت وکړو نو هغه خو وی که زه اوس د دې میلمه مرسته کومه نو قوم کې راته دشمني جوړېږي میلمه به خپل کار کوي نو دې میلمه ته وی دې صحابي ته سعد ابن معاذ ته هلکه وی ته خو زما دوست دی وګورې دا ابو جهل دا زمونږ سردار دی په دا آواز مه راوباسه دې خو زما د مخه تا ته غږ نه کوي په د څه له چغې راوباسې وی ښه زما ستا تعلق دوستانه تا هلته ما سره راځي د تا سره نو تا د دې خپل کلیوال پره وکړه زه دې پرېښودم وی ته خو په قلار کښېنه امیه ته وی وی ستا متعلق خو نبي علیه السلام ویلي دي چې امیه به مونږ وجو تا خو نه پرېږدو خیر معامله دلته رفع دفع شوه او دا سعد ابن معاذ مدینې ته لاړ واپس او چې دا امیه کور ته لاړ
نو ښځې ته ویه ښځې وي ته خبرې وی څه وی هغه میلمه د مدینې راغلی و د هغه د ابوجهل ګرمه ګرمۍ راله ما د ابوجهل مرسته وکړه هغه وی چې نبي علیه السلام وی چې مونږ به امیه وجنو والله ما یکذب محمد صلی الله علیه وسلم قریب دی چې په محمد خو چته دروغ نه وایي اخو رښتیا خبرې کوي اخو دروغ نه وایي او د هغه د خولې نه وتلي چې ما به وجني بلکې حافظ ابن حجر لیکلی دی وی قریب و چې او دسماتې ته تللی وی دومره یاره پې راله ښځه ورته وایي مړه مه یارېږه بې غیرته هغه دلته نشي راتلی او ته بار څه له یارېږي نه که نه وایي دروغ نه وایي چې دا خبره د خولې نه وتې ده نو څه چل دی هر ځای کې چې په ګوتو ورلم دا مې دې پورې درته وایي چې د مدینې خلکو له به دا دمکۍ ورکولې بیت الله ته یې نه پرېښودل خدای اوس عجیبه نظام کوي دلته د بدر غذا جوړه شوه څنګه جوړه شوه چې نبی علیہ السلام په 14 د رمضان په 2 هجری کې صحابه سره میټینګ وکوي ځای چې زو غمونځ هغه تجارتي قافلې له هغې له دمکي ورکړو چې دا کافر مونږ نه قلار شي نو ستاسو خوښه ده که څوک را سره په خپله خوښه ځای هم او که څوک نه ځای هم داسې جنګي لښکر له مقابلې له نه ځو نو بعض صحابه کرام اوتل او بعض یو څو کسه پاتې شو دی چې څنګه د مدینې نه په 14 د رمضان اوتل بئر ابي عنبه ورته وایي د مدینې سره خوا کې یو ځای دی یو خشته خوږې اوبه وې خلکو به د هغې له مدینې ته اوبه راوړلې چې هلته ورسېدل نو پیغمبر علیه السلام ټول صحابه کېنول چې کوم ماشومان هغې واپس کړل وی تا واړه حضرت براء ابن عازب رضی الله عنه دی هم واپس کړ عبدالله ابن عمر رضی الله عنه اسامه ابن زید رضی الله عنه زید ابن ثابت رضی الله عنه دا واړه صحابه کرامو اسید ابن حضیر رضی الله عنه دی واپس کړ صرف یو صحابیو عمر ابن ابي وقاص اپ جاړه شو چې نبی علیہ السلام واپس کاو نو پیغمبر علیہ السلام هغه اجازه ورکړه وی راځي چې څنګه دغه ځای نه دوی مخکې لاړل مقام روحا وتوي التا نبی علیہ السلام سره صحابه ورسید نو حضرت ابو لبابه رضی الله عنه دې اولېګه وی ته د مدینې ته د مدینې امیر شوي تر څو چې د نیم راغلی زما جان قائم مقام وته دی واپس او قافله او 2 جاسوسان اولېګل د یو نوم حضرت بسبس رضی الله عنه او د یو نوم حضرت عدی رضی الله عنه دا دواړه یو لګل وی تاسو لاړ شئ او د قریشو دغه تجارتي قافلې مونږ لا جاسوسي معلوماتو کې چې دا کم ځای را روانه ده مونږ یې کم ځای مخو دا دواړه ته ورسو د روحانه چې صحابه کرام لږ مخکې لاړل یو بل مقام د صفرا وته وایي هغې صفرا ته ورسېدل نو هغه 2 جاسوسان راغلل د نبی علیہ السلام چې کوم 2 جاسوسان هغه پیغمبر علیہ السلام تعالی وی صاحب وی دا قریشو د تجارتي قافلې د مدد لپاره د ابو جهل لښکر را روان دی نو نبی علیہ السلام دغه ځای کې صحابه سره مشوره وکړه او د ابو جهل لښکر ول څنګه را روان شو ابو سفیان ته پته ولګېده هغه تجارتي قافلې مشر چې ما زما د پاره خو مسلمانان روتی دي چې تلم شام ته بچ شم اوس واپس چې ځم نو روتی دي نو هغه یو کافر او زمزم ابن عمرو غفاری هغه له یو تیز اوښ ورکړ وی په دې اوښ به ځغلې او ځان به مکې ته رسې او مکه کې د اعلان وکړه چې ستاسو کومه قافله را روانه ده د تجارت د ابو سفیان هغې زه را لېږلې هغې وایي چې زمونږ مدد لروځې مسلمانان په مونږ حمله کوي او دا دامره تجارتي قافله وه چې د مکې د هر کور مال پکې چا به څوک به په خپله تلل چا به بل له مال ورکړی چې دا ځان سره یو څه ګټه مني د هر چا مال پکې و ډېر مضبوطه درنه قافله وه نو زر راله روځې مدد له که رونوتی نو مونږ به مسلمانان وجني او قافله م لوټ کوي نو زمزم ابن عمر دی چې راورسېد نو د هغې به دا قانونو چې هغې به خطرناک خبر و نو څادر به یې د سر نه داسې تاوه څادر به اوچت که او تاوه به او چغې به یې ویل یا صباحا یا صباحا نو خلک به ورته راجمع شو
دې زمزم ته ابو سفیان وی ته به دا چلو کې چې ته به د اوښ دا پوزه زخمی کې چې وینې ته بیږي او د صادر په ځای به جامې وباسې او ابه تاوې نو خلک به پوه شي چې مسله در ډېره خطرناکه ده نو خلک به دلې په منډه راولي نو دې زمزم همغه چلو که د اوښ دا پوزه زخمی کړه هغې نه وینې بېدې او جامې یې وویستې ابې د سر نه تاولې نو چې خلکو قتل ټول ورته را جمع شو چې خدای څه مسله ده ماشومانم ښځې بوډاګانم ځوانانم هلکه خیر دی ته خو زمونږ هغه تجارتي قافله کې تللی وې که نه وی یو ابو سفیان راولېږلم مسلمانان ستاسو په قافله حمله کوي مدد له وله راولې ابو جهل لښکر تیار کړ اوس د خدای شان دی هغه امیه چې هغه سعد ابن معاذ ورته ویلي چې نبی علیه السلام به دې وجنې پرېږدي دی نه هم د مکې غټ سردارو ابو جهل په دې سردارانو ګرځېدل چې داس مشران راغونډ کړه ملکان به په خپله ځي یو امیه له راغی امیه ته وایي چې کاکاجي نیمه شروع څنګه چل به کوو وروره مشره هغه وایي زه خو ناجوړه یم هغه ته خو ښځې ووایي ورته وایي خبره دې یاده ده د مدینې هغه ملګري چې درته ویلې وایي یو یاده مې دوی پام کوه ګورې ونه ده وایي نه ده چې راغی زه خو ناجوړه یم بیمار نشم ابو جهل هم پوره شیطان هغه وی چې زه دې ځمه ستاسو ته به څنګه مانه پاتې کېږي وی ګوره ته مشر یې سردار او چې ته نه ځې دا هلکان هم نه ځي ته مهرباني وکړه مونږ سره وځه خامخا دې کله یو بانه ناجوړ یم او دوه نوکران به د ځان پسې ولېږم او درې به ولېږم او څلور به ولېږم ابو جهل ورته هلکانو جرګه راوسته دا ماشومان دي او ته نه ځې د ځوانانو یې وله راوسته د بوډاګانو یې وله راوسته وی داسې کار دی زما خیر دی جنګ له خو لږ غوندې را سره په لاره لاړ شه چې ستا د وجې دا نور وځي چې ته نه ځې دا نور پاتې کېږي نو خیر دی بیا به دې را واپس کړو نو وی زه ډېره ښه ده نو یو اعلی اوښ ځان لالمه کور ته چې راغې ښځه ورته وایي تا خو یې نه ځمه او تا وی چې ما ته خو هغه د مدینې هغه ملګري ویلي چې نبي علیه السلام وایي چې زه دې وجنم او دروغ هم نه وایي وی ښځې ځم نه لږ غوندې ورسره وځم یو ورځ مزله او داسې اوښ مې ځان له اغېشتی دی که نه چې دوی په ما پیږې را تښتېدلی به یم ځم نه ورسره وی ښه ګورې پام کوه لاړ نه شي ګورې کم وخت ته مړ به دې کړي وی ډېره ښه ابو جهل پوره شو هغه وی چې دې کاکا به زه خامخا رسو نو یو دوه درې څلور هلکان یې پرې مقرر کړل هغې ته یې وی چې ګوره دې د نه ونه تښتي د سوکې تاسو به نور څه نه کوئ خو د امیه سوکې به کوئ چې دې ځان سره ورسو دوی چې څنګه د مکې نه روان شو نه خو به پیاده مزلې وې یو ځای کې دمه وکړه خیمې ښخې کړې نو امیه ځان ته اوښ نږدې وتاړه دې مطلب و چې شپه ده دا خلک وځي شي نو غلې به په اوښ په ورواړو متښتم ځم نو چې دې څنګه پاسې دغه هلکان خو ورته ابوجهل پرې کړي هغې زر را منډې کړې کاکاجي خیر دی مونږ ولاړ یو څو لوټه پکاري او دسماتې له اوبه پکاري بل څه پکاري خدمت ته ولا خدای دا ماشاءالله کار د کوم ځای نه ویښ پراته دي وی نه تاسو څه شی څه خبره نشته نه کاکاجي مونږ ستا خدمت ته ولاړ یو ته دې ویښ او مونږ دې ودیو سړی پوه شو چې دې خو کار ونه که زه بل ځای کې چې که خیر یې دمه کوو هلته نه به راتښته چې بل ځای قافلې شوارو دو شوارو د مزلو په یو ځای کې دمه کوله بیا چې نیمه شپه شو ټول خلک وده دي او دې غلې غوندې را پاسې خپل اوښ هغه هلکان ورته پیو هغې ولې زر را منډې کړې کاکاجي په خیر څه چل دی ناجوړی خېټه کې درد دی او دسماتې ضرورت دی اوبو ضرورت دی خدایه پاک اوده شی سر کوزو خو چې لقم را پسې را منډې وهی هېڅ حاجت هم نشته تاسې را پاسې هم چکر لګو نه کاکاجي چې ته ویښې مونږ له خوب راځي مونږ به ستا خدمت کوو هلته نم کا خوند ونه که په درېیمه مرحله کې آخره کې خدای به درته ورسوي راته خلکو مخې خو راتلی نه شم بیا ورسېد او بیا به یې راته قصه وکړم بدر کې خدای مرداره وکړه دلته کې چې دا سړي کوم وخت کې راغی زمزم ابن عمر او د دشمن ابو جهل را پاساو نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترور د بی بی عاتکه هغه خوب ولیدو حضرت عباس رور وغیره وغوښتو ورور یو خوب می خطرناک لیدلی دی بیګا وې څه خوب دی لیدلی دی
یو سړی راغی په اوښ باندې او د مکې په دې خوړ کې اوښ سمله او درې چغې یې ووالې او درې چغې کې څه دي اواز یې دا وکړو چې قوموا یا آل غدر الى مسارعکم اخرجوا الى مسارعکم اے دوکبازو پاسه او خپل مرګ ځای ته ځان ورسوئ فی ثلاث درې ورځې اے دوکبازو خلقو د مرګ ځای ته درې ورځو کې ځان ورسوئ وی دا چغې واله وی خلق و تراغون شو وی بیا د بیت الله خواله راغی او الته کې دا چغه واله درې چغې واله او بیا د جبل ابي قبيس ته براو خطر او د جبل ابي قبيس نه یو غټه تیګه راواغشتا او غیلان درو غردولا وی هغه تیګه ډکرې شو او دا غي ذره د مکه ار کور ته ورسېده بی بی عاتقه د حضور پاک ترور دی عباس رضی الله عنه خو مسلمانو خو پټ هغه ته وی سم مساله خطرناکه پیخیږي ما دا څه خوب لیدلې دي دا هغه دوست ولید ابن عتبہ هغه ته وی ولیدا وی دا خوب ال تویم زما خور دا څه خوب لیدلې دي او چاته به وینا هغه خوب الپلار ته وی عتبہ ابو جهل ته خبر خورش حضرت عباس وی روانو چې ابو جهل आवाज راکړ امام ابو الفضل دلته راشه ورنه وی تاسو سړو خو د پیغمبري دعوه کړې و خو د خزو نمنو خبر اوس استادو خزو د پیغمبري دعوی شروع کړې وی مې چې څه چل دی وی چې ستا خور خوب لیدلې دی وی ما ځان نه غرض کړ وی دا پته به ولګي چې دا او چې د تیګ ډکرې به زمون کورونو ترارسه او کده مسلمانانو کورونو ته برسي ما ځان غلې یو دا خو وی چې دا سنگ دا خو ولیدل شو نو دې کې زمزم راغیغه او خواله اعلان وکړي د قافلې خبرم والو د قافلې مدد درولې قافله روانه شو او قران شریف کې الله تعالی فرمایي ډېر لوی په قبر روانه شو ډېر لوی تکبر سره او شرابونه ځان سره واغشتل او زر کسان وتل د زرو نم زیات جنگ پاتې شوی زر کسان دي د زرو نم زیاتو او ار یو سره تورا وا زغره چولې وي او وسو ور سره سونه او خان 700 او 300 ور سره سونه او شاه سوارانو هغه تشه سونه نه هغه خلک چې هغه نه زبازه به کو 300 شاه سواران وسو ور سره او خان او ټول مسلح او مسلمانانو سره سره مسلمانان 300 دیار لسته دا زر غدرې سو مسلمانانو سره ټولو سره ټوټل شپک اته توري دي ځکه هغه خو د لخر د جنگ په نیت نور غلې هغه خو د ابو سفیان د تجارتي قافلې په نیت راوته نو اته وسره توري دي دوا وسره اسونه دي دوی سره 300 اسونه غي سره دوا اسونه دوی سره وسو او خان غي سره او یو خان دي او یو خان داسې چې د سوارلې خان دي درې کسان به په سوارېدل لکه دوه په سوارو یو په پړی نیولیو یو به برخته ده چې ستل کېده په بل بکو زیده نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره اون دوه کسان مرګري دوه غسر مرګري یو سره حضرت علی رضی الله عنه یو سره حضرت مقداد رضی الله عنه پدری کسه یو کو حضرت مقداد رضی الله عنه وی دو بسوارو یو بکوزیده بی پیغمبر علیہ السلام د کوزیدو نمبر را مونږ د خدای رسول ته نه کوزیږي تکینه او زو علی بکوزیګو بس کله به پیاده سفر کوم علی به بری کله به علی کوزیږي عذاب بری ته به نو کوزیږي وینا تاسو مان تکړم نه او زما په نسبت تاسو ثواب زیات نه دی خو زما زیات وخت وی قسم دې چې حضور پاک په خپل نمبر کې کوزیده او د خپل به نیو نو به رسول دا سي عاجزي په نبی عليه السلام کې او بهترین اخلاق نو او یو خان دوا سونه اته تورې شپږ زغره او باقی ټول سره د کجورو ډانګونه او کافر ټول مسلح دي هر یو سره تور او زغره او نيزي دي وسره او لوی د جنگ په نیت را روان دي ولا تکونوا كالذين خرجوا بطرا قران شریف کې الله وایي دغه خلق چې د کبر او د جوش په انداز وروتل
چې ابو جهل لخر راوته نو جهم ابن السلط دام د پیغمبر علیه السلام د خاندان نو هغه ما یو بل خوب ولیدو ویرالما وی خوب دینم چې وسړی راغی مکه مکرمه ته او په یو دغه باندې سور دی په اوخ باندې او چې څنګه راغی نو وی اوخه سملاو او په توره وو او دا اغینه دا وینه داسې اوچت شوي او چې څومره د مکه د خلکو خیمې دي نو خیمو ته احساس کی ورسېده هغه مرګرو ته و چې داسې خطرناک خوب مې ولید ابو جهل بیا عباس رضی الله عنه ته عباس دلته راشه تاسو کې ډېر پیغمبران پیدا شي اخور دې بل پیغمبر د خوبونه نه ادا دې بل پیغمبر پیدا شو او پته به وسولږي چې ویني وزم خیمو ته راځي او کوي نه بستا دروازه خیمو ته دي دا دوی خوب شو دی خو د ابو جهل لخر روان د ابو سفیان د لخر د مدد د پاره الته نبی علیہ السلام د روحا مقامنا دغه دوه کس جاسوسان اولېګل اغي واپس رالل دی وخت پیغمبر علیہ السلام یو مقام د صفرا وته وي الته رسیدلو چې جاسوسان واپس رالل جاسوسان وته الوي وی سب دونه مون خبر شو چې د ابو سفیان د قافلې د پاره د ابو جهل قافله را روانه مدد د پاره نو نبی علیہ السلام ټول صحابه کېنو مشوره وسره کوي ودرید نبی علیہ السلام لاولی دا خبر وکړو ما تعویذره تخپل د الله چې ما تسویل دي ادر ته باقی ستاسو خوخه د چې څنګه ستاسو فیصله هغه څه وکاو ما ته رب العالمین دا ویلی دي چې دا یو د ابو سفیان قافله در روانه یو د ابو جهل لخر در روان دی دی دوو کې چې کم سره تاسو مقابله کوي نو په دواړو به خدای کټه درکړي لقد کان لکم فی الفئ څنګه دی ها فئتین آیا دوه ډلې دي یو دا ده یو هغه ده ما ته خدای دا ویلي چې که دې سره جنګېږي هم به ګټه ستاسو که دې بل باندې ورځي هم ګټه ستاسو ده اوس تاسو فیصله ده حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پاسه ډېر خشته تقریر وکړ وی دا الله رسوله مونږ راوتیو واپس نه ځو دې د مکې خلکو مونږ سره انتهایی ظلمونه وکړل او ما چې د په سر کې وې ټولې خبرې ورته وکړې وطن مو ته پرېښود بچي مونږ نه پاتې شو چا نه ښځې پاتې شوې مالونه پاتې شو ځمکې پاتې شوې 400 کیلومتره هغه وخت کې دوی هجرت کړو مونږ ته دومره مزل وکړو په هغې کې دې مونږ نه پرېږدي 3 کال ردی د لاسه مونږه په شیب ابي طالب کې تیرې کړې د ونو پاڼې م خوړلې دي ستا په ملا مبارک لري غورځولې دي او دا صحابه کرامو له څومره سزاګانې ورکړې دي حبشې ته ته هجرت وکړو مدینه ته ترالو اوس موږ نه پریدي موږ له پیغورونه راکې انصار راته لمسي د مدینه يهود راته لمسي منافقان راته لمسي او بیا د موږ په چراغاهونو راځي حمله کوي او زموږ په پسلونو مالونه سوځي الله رسوله زموږ رای خدا د چې ستا خو خدا په ار یو چې ورزو موږ درنه رسو کې حضرت عمر پاسه دغه محمد دار تقریر حضرت مقداد ابن اسود رضی الله عنه پاسه دغه ډیر ناشنا تقریر بدا الله رسوله او پیغمبر علیہ السلام چې به یو تقریر کو نو دا आवाज به کو اشیر علی ایها الناس مرګرو مشوره راکې حضرت مقداد پاسه بدا الله رسوله وستا څه خیال دی چې مونږ به تا میدان کې یوازې پریدو مونږ بدنه تختو داسې چته کې مونږ بلکې نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك مونږ بستانه یو خوا بل خوا مخ کې رستو جنگ کو مونږ د موسی علیہ السلام د قوم پشان قوم نه یو چې موسی علیہ السلام ته وی اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون موسی علیہ السلام قوم موسی علیہ السلام ته عزت او خدای دې جنگونه کوي مونږ نشو مونږ د جنگ ولانه مونږ بدل تناسو مونږ اغه نه یو مونږ بستانه مخ کې رستو جنگيګو او ستا په حکم چې صدې خوخه یې هغه بکو او د الله رسول چې صدې ته خدای وایي کوه مونږ در سره چې مقداد رضی الله عنه دا خبر او کوي د حضور پاک دا رنگ مبارک لک سور شو خو بیا आवाज وکړه اشیر علی ایها الناس ځکه انصار لاغه نو کړي خلک مشوره را لراکه ځکه د مدینه انصارو چې پیغمبر علی السلام کله هجرت کو نو دوی صرف دومره وسره کړي
چې وی مونږ په مدینه چا حمله وکړه مونږ به مدد کوو په مدینه کې چا حمله وکړه نو مونږ به مدد کوو ده نو ویل چې مونږ به تاسو سره باروز جنگ بم در سره کوو ستا په ملګرتیا کې نو حضور پاک په اشیر علی ایو وی دا الله رسول استاد اشاره جوړ ممتدی وی خبره داسته او زمون پتا کلک یقین نه چې د خدای پیغمبر او مون ستا مضبوطه تابعداري کوي هم تیار یو دا فکرونه کې مونږ یو ځل ته د خدای رسول منلې دا مو ایمان او یقین چې ته سویره د خدای خبرې دي نو مونږ په تا کې شک نه کوو او نه ستا په خبرو کې شک کوو مونږ اگر چې تا سره بیعت کوو نو مونږ دا خبر پکې نه وکړې لیکن دلته کې زه ولاړ یم او زما د مدینې انصار ټول ولاړ دي قسم دی چې د دشمن یو غنه تاق وجود ته رانشي هله به ستا وجود ته د دشمن غله راځي چې مونږ ټول مړه شو نو هله به تاله رانږدې کېږي اس فکر چې ونکې بس زما مشوره دا ده چې دا خدای د طرف نه تا ته حکم دی په هغې روان شه مونږ در سره یو چې دا خبره وکړه نو د حضور پاک مخ مبارک سور شو پوه شو وی ډېره ښه خبره ده وی ښه نو د خدای حکم خدا دی ما ته چې دا دوه ډلې دي تجارتي او دا یو بله چې په هر یو ورځې نو دا به تاله در کوم خو زما رای دا ده چې دا د ابو جهل د لښکر والا دشمن ښه دی په دې بل نه ورځو دې له خو مونږ صرف دمکې لرو چې دې ویریږي او مونږ نه په قلار شي اوس خو یې لښکر راغی ورځو او فکر مه کوئ د الله مدد مونږ سره دی هغه دوه کسان یې ولېږل وي دی لاړ شه معلومات کوئ چې د ابو جهل لښکر به کوم ځای را روان او کوم ځای به هغې لاړل او صحابه کرام هم روان شو په لاره باندې هغې چې څنګ لاړل هغه بس بسه وادي نو دا بدر چې کوم ځای کې کوي دی د دوی کوي سره دی ورغلل دا دوه صحابه و د هغه کوي نه مشکونه د اوبو ډکول اوښانې هغلته یو ټیله وه هلته سملولو او رالل د کوي نه مشکونه ډکوي د کوي په غاړه یو څو جینکې دي هغې مو د کوي نه اوبه وړي هغه یو جینۍ بلې ته وایي چې زما قرضه راکړه بله جینۍ ورته وایي لږ صبر وکړه د ابو سفیان د قریشو قافله را روانه ده او سبا به دلته رارسي نو زما سره څه سامان دی هغه پې خرڅ کړم نو پیسې به پې نغدې کړم نو تاله به خپلې پیسې درکړم اوس دا صحابو دا خبرې اورېدې ته یې غوږ یې ښودلې مشکونه یې ډک کړل او په اوښانو یې کېښودل او راغلل نبی علیہ السلام لا وی صاحب دقسې دوه جینکې یو بل سره په جګړه و یو د بلې نه قرض غوښته بلې وی چې د ابو سفیان قافله دلته سبا را رسېږي نو دا قافلې چې بدلې دي به یو ځای کې دمه کوله نو هغې بس خرید و فروخت خلکو سره د هغې علاقې کو نو وی معلومېږي دا چې بدر ته سبا د ابو سفیان قافله را رسېږي هلته ابو سفیان ته پته لګېدلې وه نو هغه هم خپل جاسوسان هم خواره کړو او په خپل هم ګرځېده را ګرځېده ځکه دغه علاقه ما لیدلې زه ورته تللی یم د بدر دغه علاقې ته داسې واړه واړه غرونه دي او په غرونو کې دننه لارې دي دلته لاره ده هلته لاره ده هلته لاره ده نو یو د غر نه یو خوی بل د غر نه بل خو یو بل ته نږدې وي خو ښکاري نه نو ابو سفیان په دې چې هسې نه چې ته لارو کې مسلمانانو له مخې له ور نه شو نو هم ګرځېده لګیا دی او معلومات کوي چې مسلمانان کم دی دې کوي راورسېد ابو سفیان چې راورسېد د کوي په غاړه هغه جینکې ناست دی جینکو ته وایي څه ناشنا خلک خو هم نه دي لیدلي په دې علاقه کې څوک ناشنا خلک هغې وایي نه ناشنا خو موږ نه دي لیدلي وایي څه ګڼه ګوڼه وایي نه یاره وایي یو دوه سړي اوس دلته راغله او د دې کوي نه د اوبو مشکونه ډک کړل او لاړل وی پسو پیاده راغلی و که په څاروو باندې وی نه په اوښانو راغلی وی اوښانې کوم ځای سملولي وی اوښانې هغه ټېلې شاته سملولي غونډی شاته ابو سفیان ډېر هوښیار و چې هغه اوښانو له ورغې نو اوښو چې یو ځای کې سملې خامخا پچې کوي سوټه کوي نو چې هغه اوښانو هغه پچې وکتې نو هغه یې ماتې کړې یو پچې ماتوله نو په هغې کې هډوکې راوختل د کجورو
نو دونه تجربه کارو کنه چې اډوکی څنګه وکتل وی والله نواتو یسرب وی قسم په خدای چې دا اډوکی د مدینه د کجورو اډوکی دی دا خانو د مدینه کجوره خوړلې ده او هغه اډوکی په کې دا غدي او معلومیږي دا چې مسلمانانو دې غونډو کې غیر چا پیر دلته چته دي بس زر خپل قافلې ته لاړ روخه د قافلې د دریاب په غاړه روخه بالکل بدل کړ چې دلته مسلمانان دي لارې بدل کړه د مکه طرف ته او محفوظ شو التلا ابو جهل قافله را روانه ده هم په دې لار روانه چې زمزم وتویلو چې په دې پلان کې لار روانه قافله راځي ابو سفیان خو رخ بدل کا باغی خو په دې لار راتل اغي بدر تر نږدې اوس د خدای شان ته ګور یو غونډه شاته مسلمانان دي بلې غونډه شاته کافر دي یو بل نه دي خبر حضور پاک مونږ کو یو دو کافران غلامانو د کافرانو صحابه په لار کې ونیول تاسو ته یو کسو کې غیزان نه خو چې دوه درې غزار یې ورکړل ځان یې خو په موږ د ابو جهل د لخر خلک رې وستل داسې اوس نبی علیہ السلام مونږ کوي دوی وحی لګیا دي د ابو جهل نه لخر کله ابو سفیان دروغ وایي هغه ته خدا پته نه و چې د ابو جهل لخر را رسیدل هغه خو د ابو سفیان د قافله ده نو دی به وهل نو چې وهل به او د ابو سفیان د لخر یو د ابو سفیان کې دی به پرې خودل وی خدای ابو سفیان لخر کم د قافله کم ده نو غیب بیا مون خدا ابو جهل د لخر نو دی بیا سپېړې ورکړي چې دروغ وایي شابه د ابو سفیان د قافلې دی به او محمد خدا ابو سفیان ها کم دی را قافله نه ماته مونږ څه په مونږ د ابو جهل چې حضور پاک سلام وګرځاو نو مسکې شو وی چې دروغ د توي نو پرې ده او چې رښتیا را توي نو وه ولید الله رسوله وی دا ټیک وی دا د ابو جهل د قافلې دی بالکل مال راول وی تاسو د ابو جهل د قافلې یو وی څومره کسان دي وی صرف شمیر راته نه دی معلوم وی صخري وی خان لالی وی دروازه سو خان لالی وی نه یا لس نه لس خان لالی او دا غیغ وخی خوري حضور پاک په بس یا نه سو دی ازر دی دا نه سو د زرو په مینس کې دي صحابه ته وی د غرنه پوری دي اغي دلته دي امون دلته یو اوس بیا مشوره راکې که جنگ دوی سره کوي خو ډیره خدا که نه کوي چې زو واپس صحابه وی د الله رسول جنگ به څنګه نه کوي اوس کو واپس زو سبا برا پورې خلک خان دي چې هغه تجارتي به سر او سامان قافله وا ناغي پس تلل او چې کم لخر راغی دا تورو نيزو ولا ناغي نه تختی او سوخه مخا جنگ اولی به جنگ نه کوي د مسلمان د پاره جهاد کې دوه خبرې دي که مړ شو شهید شو جنت ته لاړ که جمدې پاتې شو نو غازی شو مجاهد شو ګناهونه لړ ختم شو مونږ له په دواړه کې ګټه ده زمونږ د روجي او منځونه او حجونه او ذکرونه خو دې د پاره دي چې مونږ په خدای رضا کړو نو په اسانه ولې رضا نه بدی خو پاسانه را کی چې مړو شو چرته بزو خو جنت ته راته ویلي دي رښتیا خبره ده خو جنت ته بزو کړ نبی رسول الله ډېر دا چې کوم له جنگ شوی دی بدر وته وای یا خدا د دې قوم د مشر نوم وي بدر او یا دغه د کی چې کوم کوي دی دغه کیو په پاکه خوږی وي خلکو وړو دغه کوي نوم بدر نو په دې وجه د علاقې ته بدر اتفاق دو چې نبی علیہ السلام څنګه د بدر ته را داخل شو د دې نمخ کې د ابو جهل قافله راغلی د کوي غاړه او چې کوم پاک اعلاز او اغاوینه ولې بس یو بل سره مخامخ اوس خو مخامخ دي شګي دي او بم پکې نشتا او شګ شلاکه شګ ننم دا نو نبی علیہ السلام الته کې صحابه ته خیمه اخی بای صحابه علی نبی علیہ السلام لا ویسه ته چې دلته کې دا په مونږ دی رکه د کافر په مقابله کې دا د خدای په حکم دی او کنه اسه دلته مونږ دی رکیږو که اسی وی خدای د جنگ نه دی بل خوازو مونږ بل علاقې ته لار شو داسې نږدې بل میدان ته دا کافران بر په سره ځل ته بو سره جنگ او کنه د خدای په حکم نو بس بیا خو چې څنګه تا خوخی حضور پاک او فرمایل د الله په حکم یو صحابي د جنگ ډیر ماهرو هغه وی سیب د الله حکم خو بصر او چشم خو جنگي طریقه دا نه دا چې مونږ کوم ځای پریوت ځکه شګه کې منډه نه والی کیږي مونږ منډه وو شګه کې سړی ستړي کیږي
شګه ګرم هم ډیره زیاته بل اوبه نشتا او په جنگ کې د اوبو انتهایی ضرورت دی نبی علیہ السلام ما ته د الله حکم دی اوس خو خاصه ده وی چې دا خدای حکم دی بیا پکې څه دی قدرت تا ګوره د شپې خدای باران قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې باران شو هغه شګه کې ناست تو ختم شو او دومره باران وشو چې صحابه ځان له ډنډونه جوړ کړل هغه کې اوبو درې بای صحابه وجودونه پلیت شوی جنابت لوی بیودسی پر راغلی و هغه پکې هم لمبل مشکونه هم ته ډاکټر او د کافرو طرف ته چې کوم علاقه و چقړه شو هغه منډه ولا را پریوتل او چې منډه به ولا را پریوتل حضور پاک هم لیدل معاملې خدای بدل کړ دا هغه خدای خدای له خویدان کې کا زمونږ هغه د شګو د مونږ له خدای پاک کلک او د وبو تنظیم امرالو حضور پاک لاس یو ټیله غوندې او پاغي باندې صحابه یو سفر جوړ وی سپ تعالی یو سفر جوړو وی تب جنگ کې شرکت نه کې تر دې د مونږ ته هدایت راکوا او د دې نه د مونږ تماشا کوا چې سفر یې ولا جوړ کړو دا حضرت ابوبکر صدیق او نبی رسول الله ما خامغه سفر ته نه وتل او هغه سعد ابن معاذ چې د مدینه په سردارانو کې سردارو هغه توره پلاس د نبی رسول الله ټوله شپه سب کې حضرت ابوبکر صدیق وی مونږ ټوله شپه خوبونه وکړل او قسم دې کې حضور پاک د شپې یو منټ او 2 منټه مو دي شي ټوله شپه الله ته په عبادت او الله ته پزاره او عجیب تاریخی دعا حضور پاک په دې مقام کې وخت تاریخی دعا وی الله ما ډیر مهنت وکړ په مکه مکرمه کې او مدینه منوره کې او خدای دا 314 مرګري میدان له پیدا کړی دا 314 نور نشته په مقدس مکستان نوم والا دقه دي نور نشته او الله دا ډیر غریبانان دي خدای مالدار نه دي ګوره مالدار هغه دي مقابله کې راته ولر خدای دا کار دا بندو والا نه دي منډو والا خدای هغه دي مقابله کې ولر خدای دا بے کسب سو کړي کبرجن ندی کبر والا خدای هغه دی مقابله کې ولر یا الله دا شلیدل جامې دوی چوری او دا چا سپلیم نشتا واقعي درېرو صحابه به کې سپلیم نه پیبل پیرور به سره به سامان دي خدای دوی سره اس وسله نشتا صرف دغه سو توري دي خدای حالت ټول مسلح دي اس وسره نشتا صرف یو سیز دی پروردگارا چې هغه ستا په دشمنه تا ته مقابله کې ولر دي او دا زما د فقیران مسکینان بے سوکا خدای ستا په امداد د دوی یقین او ایمان دی الله ما بن ذلیل کې ګوره خدای ما دوی سره وعده کړی د چې تاسو سره به خدای مدد کوي نو خدای ما بن ذلیل کې الله ما بن رسوا کې ګوره خدای ما به بے وعده کې نه ځکه ظاهر کې خود سړی دې ته ګوري نو 314 زر او د کجورو د ډنګ مقابله په توره کم ځای کېږي او پیاده مقابله دغه سره کم ځای کېږي د اوخانو د اسونو سره کم ځای کېږي وی خدای ما بنا رسوا کې الله ما بنا ذلیل کې او ما بنا بے وعده کې خدای ما وعده کړی ده او یا الله کدا 314 مسلمانان دې مړ کړل دوی سرونه ستا په ذات او ستا په دین تیار ولاړ دي ته ولاړ دي چې دې ستا په دین سرونه ورکړي بالکل تیار ولاړ ما ازمایل دي خدایا او کدا 314 نن مړ شو الله تر قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا بیا څوک پاتې نشي بس ولې چې دوی مري نو حضور پاک بسنګ جام دی پاتې کی او چې دا لاړ شي نو بیا ټول کفر دی ایمان خلال ختم شو اسلام خلال نو خدای کدا 314 کسان دا بے کسب بے سو کشلیدل جامو علی فقیران دا لاړل د منځه قیامت پورې بستا د نوم غشتو والا څوک پاتې نشي جاړي ټول شپه تر دې حد پور او په ولاړه دعا کوي چې دا نبی علیہ السلام د سر مبارک نه صادر پریوت حضرت ابوبکر صدیق صادر راواغشتو په سر کې خود او د مټه کلک ونوي حسبک یا رسول الله
د خدای رسول بس نور دعا مه کوه بس دا کافي دی نور چې بالکل دعا ونه کړي بس دا کافي ده څه چې کېږي فکر مه کوه بس هېڅ سوچ چې ونه کړې هېڅ فکر ونه کړې بس چې څه شو بس دا دعا چې څنګه وکړه نبي علیه السلام دعا نه پس راووته او ډېر زیات خوشحاله او خندلې صحابو چې دا خو د خوشحالۍ مقام نه دی د خندا نو دا آیت وی سيهزم الجمع ويولون الدبر دا آیت خدای نازل کړ چې دا ټول به تختی دوی ته به شکست ملاویږي تاسو له به خدای فتح درکړي وی ما سره خدای بل امداد وکړ ما سره الله مال زیر راکړ چې تاسو له به خدای کټه درکړي هغې له به خدای شکست ورکړي نو راغی نبی کریم صلی الله علیه صحابو ته دلته راشي لاس یې کېښود وی هذا مسرع فلان غدن انشاءالله وی دا د فلان کی د مرګ ځای دی دلته به فلان کی پروتي دلته به ابو جهل پروتي دلته به امیه پروتي یو ځای باندې لاس کېښود او د یو کافر د مرګ ځای ښود یو صحابي وی زما د الله په ذات قسمی چې پیغمبر علیه السلام د کم کافر نوم اغشتر او په کم ځای لاس یې دی وی په اقا ځای سار لاغه کافران مردار پراته وی د هغې نه لږم اخوا دی خوان اللہ پورا مدد ہوگا اخواتت 1000 فوج مخامخ دیکھوا 314 غریبانان مسکنان فقیران بے سپلو بے سادرونو والا التکی پکی عتبہ تقریر ہوگا نبی علیہ السلام سره د صحابه هم بدر میدان تا ورسید او د مکه کافران د ابو جهل لخکرم بدر میدان ته ورسید دواړه یو بل سره مخامخ شو په میدان کې او ما درته ویلو چې صحابه په اصل کې د ابو جهل د لخکر په نیت نه وته د ابو سفیان د تجارتی قافلې په نیت اوتی نو ځان سره جنگي سامان کم وړو اته توري دي شپږ زغری دي او یا وخان دي او دوا سونه دي او د کافرانو د زرو کسانو لخکر دی او ټول مسلح دی اغی سره او یا اسونه دي او او سوا ور سره او خان دي او ډیر جوش او خروش سره دي او په دې نیت چې دا مسلمانان خو ډیر کم دي نو دا به مونږ ټول ختم کو میدان جنگ کې چې کله یو بل سره مخامخ شونو بعض کسان وہ کافران لیکن لگ نرم دلو رحم دلو لکه اخنس ابن شریق او داغه قوم هغه خپل قوم سره را جمع کاو وی چې قوم مونږ خو د ابو سفیان د قافلې د بچاو د پاره راغلیو او د ابو سفیان قافله خو بچاو لاړه مونږ خو جنگ له نه راغلی مونږ خو دې له راغلی او که زمونږ په قافله چا حمله وکړه نو مونږ به جنگ کوو قافله بچاو مکې ته ورسېدله نو مونږ جنگ سره کوو دا که مسلمانان دي خو زمونږ رونه دي زمونږ تربوران دي جنگ مونږ نه کوو نو اخنس ابن شریق سره د خپل ټول قوم بنو خزاعه واپس لاړه غوی جنگ کې سوا نه غشته بل یو کافر عمر ابن وهب هغه د مرګرو ته وی چې زه ورځم او دا مسلمانان ګورم چې څومره دي په اس باندې سور شراغه او د مسلمانانو د صفونو نه غیر چاپیره چکر واو هم لراغه ویره 300 خو شادي وی اورګه ګورم دا 300 خوري لګ دي خو بازار نه وجني زمونږ مضبوط لخر دي مونږ سره نشي جنگې دي کی دي شي دوی دوکه کوي او د دې غونډه شاته دي ځان سره نور لخر پټ کینولي نو زه چکر لګوم نو دې لاړ د بدر د غونډو د غرونو نه تاو راتاو شو هیڅوک پیدا نکړل
چراغ حکیم ابن حزام دا رستو بیا مسلمان شوی دی دغه وخت کې کافر و هغه ته وایي حکیم وی مسلمانان خو دغه 300 تقریبا دي او ما چکرو لګاو شاته وسره نور څوک شته نه ډېر لږ دي او ډېر لږ جنگ سامان دی وسره یو څو توري دي وسره خو جوش او جذبه مولیدا یا به دوی مري او یا به مونږ کې خلق وجني نو کدا مړ شو او یا مونږ کې بعض خلق مړ کړل نو بیا د دې نه پس به د ژوند سمځي دی لکه خساړې و پکې ځکه دا مسلمانان څوک دي خو زمونږ قومیان خلق دی نو جنگ سره پاره کو مونږ چې په کوم مقصد راغلیو چې زمونږ د تجارت قافله ده مسلمانان لوټ کوي هغه قافله اسم محفوظ مکې ته ورسېده زماړه جنگ نه غواړي حکیم ابن حزام وتوي عمر ابن وهب تا وی تر از عتبه مشر سردار دی زمون هغه سره به ملو شو به پوي عتبه لرال العتبه د مکه مشر لوی سردار او سپینګری هغه ته الوي عتبه وی زمام دا خیال دی چې جنگ نکو عتبه قوم را جمع قوم ته وی قوم یو تقریر وتاوک وی مونږ سره راوتیو مونږ دل راوتیو چې مونږ ته د اطلاع شوی و چې ستاسو تجارتي قافله باندې مسلمانان حمله کوي مونږ دل راوتیو اوس پته ولګېده چې هغه تجارتي قافله زمونږ بچو مکې ته رسېدلې ده ولې جنگ کوو که دا مسلمانان دي نو یا د چا رونه دي د چا بچي دي د چا تربوران دي د چا پلاران دي نو خپل قوم ولې مړه کړو او یو عجیبه خبره وکړه وی پریږدی دا محمد او دا غمرګری صلی الله علیه وسلم پریږدی که چا مړ که مونږ به خلاص شو او که دله خدای غلبه ورکړه او دی غالب شو نو زمونږ د قوم بچی دی د عزت زمونږ عزت دی څه بده خبره خو نه ده که دی غالب شو خو زمونږ بچی دی د دې عزت زمونږ عزت دی او که چا بل چا مړ که نورو خلکو ته به پریږدو نو مونږ هم ته خلاص شو قوم ټول عتبه سره ودرېد وی بالکل او د هغې وجه څه وه عتبه ولې دا خبره وکړه عتبه ځکه وکړه چې ما تېره جمعه تاسو ته 2 خوبونه ویلي 2 خوبونه یو بیبي عاتکې خوب لیدي و هغې نه معلومېده چې دا مسلمانان بریمونې او کافران شکستونه او یو د جوهیم ابن سلط خوب و هغې نه هم دا معلومېده چې مسلمانان بریمونې او بل د دې عتبه یو غلام عداس چې کله حضور پاک د طائف نه راته هغه عداس په لاره کې مسلمان شوی و نو عتبه ته تپوس وکړو عداسه دا ولې نو هغه ورته الوی وی دا د آخر زمانه پیغمبر دی دا رښتونه دی نو عتبه ته پته و د دې علامونه ورته پته وه نو جنگ یې نه غوښته او اسم بعضې خلک په قوم کې داسې منپسندي جنگ نه غواړي عتبه قوم په دې آماده که چې جنگ نه کوو ابو جهل شیطان دی وخت کې نو بارو هغه ته چالوي هغه راغی هغه یو خبره وکړو یا عتبه د جنگ نه ولې ځان ساتي دا د زوی دی ابو حذیفه هغه مسلمان دی او مسلمانانو سره په صف کې ولاړ دی نو عتبه په زوی یریږي چې زوی بلاله څوک مړ کړي او د دې نه مخکې یو کافر و عمرو ابن حضرمي اچته په لاره روانو بعضې مسلمانانو سره څه جنگ راغلی و هغه عمرو ابن حضرمي وجلی شوی و مردار شوی نو عتبه دی ابو جهل دا هغه عمرو ابن حضرمي زوی راوغوښت عامر یې نوم یا عامره وی کاکا خورې ضرور مرګ وینه بخي حالانکه دا خو د هغه ضرور د بدل دپاره دا کافر نور وتی هغه چغې کړې وا عمره ای زما روره بس هغې سره خلک ګرم شو او په عتبه الزام ولګاو چې زوی دی د مسلمانانو په صف کې دی ابو حذیفه ته په هغه یریږي عتبه وی ښه اوس به پته ولګي چې نر څوک دی نو د بهادرۍ په دې سینه د شترمرغ وزرې لګولې وې او یې د اوسپنې ټوپۍ راوړی میجن ورته وایي نو ټوپۍ وله راوړه نو سر یې غټ و پې نه برابرېده
نو بیا د سر په رومال باندې وتړه او میدان ته ووت. الته نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر وختي ټول صحابه ودرولو د جمع منځ وکړو او د مانځنه مخکې پسې صحابه ول د جنگ ترغیب ورکړ او دی ورته ووی چې ما سره خدای وعده کړې ده اذ یعدکم الله احدى الطائفتین انها لکم، ما ته خدای ویلی دي چې کله ابو جهل په لښکر ورده دام در کوم او کله ابو سفیان په تجارتی قافله ورده دام در کوم. ما سره خدای وعده کړې. اس فکر چېونه کې سيهزم الجمع ويولون الدبر، او ما ته خدای ویلی دي چې دا کافر به شکست مونږ او تاسو له خدای فتح درکړي. فکر مکوئ، فتح زمونږ د وسلې ته مه ګورئ. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، الله رستو فرمایي کنه پیستاسو عدد کم او زر تاسو 314 وسله د سره کم وا طاقت په لحاظ د ناغه مضبوطو مظلم زیات کړو او تکلیف کې مبتلا وې بیا هم د خدای مدد وکړ. نو د جهاد ترغیب ورکړ، د شهادتونو ترغیب ورکړ او بیا صفونه نه غول. چې کله صفونه نه غول غش را واغشت او دا سره اخکې یو صحابي دی حضرت سوید رضی الله عنه هغه لګ یو پټه خېټه را بار و د سفر. نو نبی علیہ السلام وسره خوش طبیعتی وکړه نو په خېټه ولا غش راخ کا وی استو یا سوید، سوید نیخشه برابر شه صف کې او خېټه باندې غش راخ کا بس هغه نیغ ورته د صف ته وروته وی دا الله رسوله مونږ په ایمان راوړل دي او ستا په انصاف والا دین مونږ ایمان راوړل دي، نو اعدل ما سره اوس انصاف وکړه. وی څنګه سره وکم؟ وی زما خېټه دی خوب کړه نه زه نه بدل اخلم. صحابه حیران، خدای ته څنګه امتی دی چې او څنګه صحابي او حضور پاک او قصدن د لخېټه نه خوب کړي د سره خوش طبيع کړه او غشي راخ کا وینا انصاف غواړم، ما په دغه انصاف ایمان راوړی دی. نبی علیہ السلام متذر لمن مبارک او چته کړ راشه زمان خپل انتقام واله دا څه خپل اخلاق خدای پاک ورکړي چې لمن یو چته کړه دغه سوید ورمنډه کړي او سوید ورمنډه کړي او د حضور پاک خېټه خپل کړه بار بار خپل کړه اردت هذا یا رسول الله، د خدای رسول دغه میرا د وجستا د خېټه خپل کړه او اذا الله رسول ممکن ده چې دا زما اخیری ستا سره ملاقاتی مال د خدای په دربار کې دعا وغواړم چې الله په ما رحم وکړي. حضور پاک ولړ په مینه دعا وغوښته. صحابه صفونه چې کله برابر کړ نو حضور پاک الله ته بیا لا سوچت. ظاهری اسباب په نظر خو مسلمان کمزور دی. یا الله دا قریش ډیر په کبر راوتی دي خدا او ډیر په فخر راوتی او ډیر په لوی وسله او په یو ډیر لوی شان او تکبر کې راغلي دي خدایا. مقابل کې زما مرګري ډیر عجزانان او کمزوري دي خدایا. الله د دې قریش او دا کبر په خاورو کې واچو او زما دې مرګرو له خدای غلبه ورکړي. دا دعای بیا وکړه. ګوره حضور پاک سات په سات الله ته متوجي کیږي او کافر خپل کبر او غرور کې دي. ابو جهل چاته وی چې دا مسلمانان به څومره وي 300 وي یاره وی داسې وکې وجنه ما جمدی به ونیسو مکې ته به بوز ولته به سره راکاږي. دا د وجنه ما دا خو بې وسلې خلک دي چې ګوتې ولې یو نس او شیطان راغلی دی. شیطان د سراقه ابن مالک مدلجی په شکل کې او شیطانان ځان سره داغه د ډلې په شکل کې د بنو مدلج په شکل کې راوستي. ابو جهل ته وای د سراقه شکل کې وای زما قوم د قدمه راوستي غمه مکه زر تاسو یې زر د لما راوستي زر دادی او زر د لما راوستي دي. اس فکر چېونه کې بلکې
2000 نور دي 3000 لخکر زما دی باغیم ابو جهل ډاړو یو بل اطلاع مسلمانانو ته ورسېدله چې کورز ابن جابر را روان دي د کافر امداد لا او هغه سره لخکر دی 15000 کسان جنگ کې دا پروپاګاندا خطرناک شی دی صحابو ته لومبه د اطلاع رااله چې کافر زر دي بیا د اطلاع رااله چې د سراقه ابن مالک ول 3000 کسان راوستري د بنو مدلج قبیله او بیا د اطلاع رااله چې کورد ابن جابر 15000 کسان نور را روان کړی دي نو زر او 3000 سلور او 15000 9000 او مسلمانان 300 دې سره یو پټه لګ غوندې سړی خامخا پریشان شي رب العالمین التفورا حضرت جبریل علیہ السلام رولے استستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکت مردفین فکر مکوی اس فکر چیو نکی زر دوی دی زر زما فرشتی دی 1000 فرشتی او دا فرشتی خدای نازل اکلی 1500 فرشتی دا جبریل علیہ السلام پا کمان کے وی اغیر جرنیل او 1500 فرشتي د میکائیل علیہ السلام په کمان کې وي هغه جرنیل او صحابه لیدلې وی دا فرشتي چې را کوزیدې نو مونږ ته د سره میګي ښکارېدل ما په خپل یو غر لیدلې د بدر په مقام سره خوا کې چې په کم غر دا فرشتي را کوشوي دي هغه تک کې سره شګي دي تک کې سره یو شان د شګو ډېرې دی یو غر راکوز شوی 1500 جبریل علیہ السلام مشر دا 500 میکائیل علیہ السلام مشر دا زر فرشتے خوراله حضور پاک تا درې دی الله رسول چې فکر ونکي هغه زر دي زر مونږ دا دی راغلی کستا مرګرو سره وصله نشته فرشتو سره شته او الله دې فرشتو ته ویلو جنگ به تاسو نه کوي تاسو صرف مسلمانانو له ډاډ ورکې او لگ لگ وه فضربوا منهم كل بنان دا سه معمولی ډب ډب کوي لګوند چې مسلمانان ډاډای در سره زر فرشتي خوراله ودرې دي رب العالمین ورته بیا سوي بأني آیات میر ممدکم ب3000 من الملائکه منزلین وی درې زره نور تیار فرشتي ولر کله سراقه درې زره دي نو 3000 مام تیار ساتلې او کدا کورس 15000 هغه دروغجنه خبرم بالفرض رښتیا شي نو قران شریف کې الله وی 5000 نور فرشتي هم تیار دي فکر ولې زر په میدان کې غید زر مې ترا واسطه 3000 ولاړې دي درته 5000 ورپسې شاته نورې ولاړې دي که ضرورت پېښ شو دا در سره دي خو جنگ پتا سو کوم تماشا کا اوس چې سکیږي چې کله جبريل عليه السلام راغی نو شیطان خو او پیجند چې دا خو جبريل عليه السلام دی نو شیطان دی د سراقه ابن مالک په شکل راغلی دی او د ابو جهل لاس یې نیولې چکر لګی ابو جهل سر کې دی او چې فرشتي ولیدې شیطان نو د ابو جهل نه لاس راخ کړ ابو جهل ورته وی سکه لکه خیر دی وی انی ارا ما لا ترون وی زه چې سینم تاسو یې نه اوس بده ته پته ولګي شیطان خو دغه د پالیفلا مرابي دی کوي رامي واسطه باز داسې مې ودرول چې اوس نه تختې دی شه او نه کامیابې دی شه لازم تراخ کوي چرته دی مونږ یو قوم ته وی زه چیزو وی چرته لاړې خو شیطانانو کنه وی چې تاسو ز سینه ماغه فرشته رااله تاسو نه زه چې ته ټینګې دی شمه بس اخو ته لاړه ابو جهل حق حیران شو قوم وتوی چې ګوره مونږ درته و چې جنگ نکو او تاوی جنگ کو هغه دغه سراقه خو شیطانو په شکل د سراقه سره د قوم نه لاړ دې سره دوی خپل لګي او خپل جنگ چې کله شروع کېده نو عتبہ خو دوی پیغور ورکوي تاسو ویل ځکه جنگ نه کې هغه اوس په معلومه شو ترمر وزر دلته لګوري دی ټوپه په سر نه و په سر یو تړه او توره واغشتا او आवाज یو خپل لورتا وی شیبه روزا شیبه رو یو زوی دی ولید وی ولید روزا ګورل بادری دیتا
تاسو مال پیغور را کوي اوس پورو چې پیغور سو کامیابیږي نو ورور یې مو استا او زوی یې مو است درېوا دا به قانونو چې د جنگ نه مخکې به یو بل سره دی پرزونه کوي د عام جنگ نه مخکې یو په یو نو چې چا به وګټله نو هغه به نور قوم بیټ نو بیا به عام جنگ شروع شو دوی چې څنګه لاړل نبی علیہ السلام ته आवाज وکړ هل من مبارز عتبه ودرې شته څوک چې موږ ته میدان ته راوځي 3 کسان انصار فورا ووتل یو دای در 3 انصار ووتل صفونه برابر دي عتبه ته تاسو کو څوک یې یو د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې انصاری بل وې د فلان کې وې تاسو زه مال موږ خپل قومیان راو باسه تاسو خو د مدینه او आवाज یو کہ یا محمد صلی الله اخرج الینا اکفاءنا موږ لا خپل دغه راو باسا قومیان چې زمون برابر دي په قومیت کې راو باسا حضور پاک خودم رو رستوزوي نبی علیہ السلام ترتوي قم یا حمزه پاس قم یا علی پاس قم یا عبیده عبیده ترزوی دوره ترزامن حضرت حمزه عبیده یو د ترزوی او زوم علی درې وړه وستل یو څوک دا نه وای چې پردي وجنی خپل بچی درې وړه پاسو زه ورزه په برکت ته خدای درې هغه مسلمانان درې دا کافر خو چې مخ په مخ شو حمزه رضی الله عنه چې په عتبه راغی یو ټسی ورکنو عتبه مردار یو ټس سره ورغله علی رضی الله عنه په ولید راغی د عتبه په زوی باندې او یو دو توري یو بلوالو چې ټس شنو ولید مردار کړ او دا بل چې دی حضرت عبیده د حضور پاک بل تر دی هغه د شیبه سره مخامخ شو د شیبه سره مخامخ شو نو دی لږ زخمی شو دا عبیده خو حمزه او علی په شیبه ور مخ کې شو شیبه مردار کافر درې وړه مردار شو او حضرت عبیده رضی الله عنه زخمی حالت کې وروړ نبی علیہ السلام ته حضور پاک ول بیا دعا غوښته بیا شهید وفات شو په مبارزه کې لومبي درې واړه چې درې واړه مردار شو مسلمانان خوشاله شو چې دا لومبو پرداونو کې خمون ګټاو ورپسې عام جنگ شروع شو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه فرمای حضرت علی صاحب وای الله اکبر د صحابه ورونو ډېر لوی شان وی د قیامت پرز د ټولو نړومبه وزه د خدای انا اول من یجسو بین یدی الرحمن للخصومه وی د قیامت پرز به د ټولو نه مخکې د خدای په دربار کې زه په کونډو پریوزم او خدای سره به زه مخامخ ودرېږم چې الله زه هغه مجستا د پیغمبر په دین کې اول نمبر میدان ته زوته زه به ودرېږم للخصومه خصومت الله سره به باس کوم الله سره به زه باس کوم چې خدای پاک لومبي هغه زیما چې زه ستا د رضا دپاره د لومبي میدان ته وته او ګټلې مې زه به میدان کې ودرېږم د خدای عبدالرحمن ابن عوف صف کې ولاړم چې مې وکتل خي طرف ته مې یو هلک ولاړ نوجوان چې مې ګس طرف ته وکتل یو بل نوجوان ولاړ جنگ کې هم سړی په مرګري ډاډي او خو د توري جنگ ودا ټوپک خونو وی ما وی خدای خیر پکې واچوي په ځان او یریدم یو خو هم الکته دا بعض خلک وی دا ماشومان نو ښا ماشومان به نبی علیہ السلام جنگ کې نه پرې خاودل د 15 کالو نه چې به عمر کم هغه به جنگ کې قتل نه پرې خاود 15 کالو ته به چې عمر ورسید هغه به جنگ کې ماشومان نو ځوانانو ودونه هم کړی ځوانانو ودونه هم کړی خو د نورو خلکو په نسبت په عمر کې کم وی ما چې خدای خوا کې خو ملکان دي نه نوجوانان نا تجربه کار دي دا بس کې
په دې سوچ کې چې یو را باندې سکونډار ولګول چې ما وتو قتل ماتي کاکا جی یا اتعرف ابا جهل ابو جهل پیجنه وی ما وته جته پسکه ما تفعلوا به تپسکه وی ما اوریدلی چې زمونږ د پیغمبر غټ دشمن دی اکنن خدای مال په ګوتو راکه کنه نو یا به زه مخکې مرم یا به دې مخکې وجدم دوه خبره وی خوا کې مې در سره روړ دی دته به غږ نه کې وی دې کې را باندې هغه سکونډاره ولګوله چې ما قتل داسې کړې ما غوږ ورښکته کړه ما ته کاکا جی ابو جهل پیژنې دا خو د مدینه انصارو دوی چې ته نو لیدل ما وی او څه پکې وی یاره ما اورېدلې چې زمونږ د حضور پاک غټ دشمن دی او کنن په ګوتو راغی کنه نو یا به زمرم یا به دیم وی قسم دې د هغې په وجود دونه خوشحاله شم وی مې چې زه الکان دي نوجوانان دي خو الحمدلله بادران دي خوشحاله شم هم راته وی روړ ته مې غږ مه کوه او دواړه رونه دي وی دی که ابو جهل پا اسرا اخکاره شو او پا دی سپونو گردی میں وینه آغا سڑی وی او دغا ستاسو عمر گردی دغا وی دوالو پی لکه دا بازونو پشان ورگو ٹکا ورلل پی او داسی مضبوط او چه دا استعلان دی رو گردو جنگ شورو دی بیا دی یو پسے دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ پسے دا ابو جہل زوی عکرمہ لگے پدی تورے پدی لاسو دا لاسے دے پریک لیکن گورے اگا پاگی کم لگیا دی جنگی گی لاسو پورے ویزان دے بیام جنگی گی نو لاس تنکڑے ہو نو پدی لاس ایخ پکی خود چکی ورکدان نیو غردو او بیام جنگی گی دی خدا غزخم نا خدای جوڑ کن رستو بیا وفات شوی دی او هغه بل روز حضرت معاوض رضی الله عنه هغه په جنگ بدر کې شهید شو هغه امیہ تیر جمعه چې مې درته قصه کړې و هغه نراته په طریقه ابو جهل راوست چراوی وست دغه خود طویلیو امیہ وی خضر تختم با ځکه حضور پاک زما پشان کې ویل چې دی به مونږ وجنو زبر تختم دروازه کولا او ساته هر ځای کې چې میدان راو تخته ابو جهل خو پورا شیطانو هغه ورته کسان لمسولو پی کړی او چې ګوره دا کاکا جی د نه تخته چې د مرم او زره جنگ لازم نو دی درانه سنگ پاتیش نو دې ځای په ځای پاسې د چې تختما هغه صحابه لکان چې هغه کافران چې کوم لکانو هغه به تو ولاړو تختیدو ته نه پرې خو میدان ته ورسېد چې میدان ته څنګه ورسېد د عبدالرحمن ابن عوف هم دوستانه و نو عبدالرحمن ابن عوف ته دا आवाज وکړو او صحابه ورپسې دي اوس او زوی ځان سره په اوښ شاته کېنولې صفوان د زوی نوم دی دواړه روان دي کې صحابه ورپسې شو حضرت بلال ولیدل دا هغه ظالمو چې حضرت بلال د غلام او په مکه مکرمه کې بلال سره هغه ظلمونه دکول په شګو به سملو په سینه به ولا ګرمي تیږي خاودلې و جامې به ته وستهو پلارو کې وې راخ کډر ظلم مې پکړې چې حضرت بلال کله صحیح کنو حضرت بلال یو غونډه ته وخته ویلا نجوت ان نجاو میا لا نجوت ان نجاو میا اے خلقا هغه دی امیہ ګوره چې په مکه کې په مالو به کوله اکدینن بچو ګوره بیا د ماس خلاصي نشته بیا د ګوتله چې تور نشم دی ظالم لا صحابه کم دی وی هغه دی ورپسې شو چې ورپسې شو د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه आवाज وکړ عبدالرحمن بچ مې کا هغه ته ما پس راځه نو پمنډ اوس خطا دی نبی علیہ السلام له بوزي یو حضور پاک له بوزو چې امن ولا ورکی صحابه پس را رسیدل نو چې را رسیدل نو دې پوه شو چې زما دا او خودرون دي دوه کسه په سواریو
او خوان نه کوي نو شاته خپل زوی له کېښو د زوی شاته وغورځو زوی په دې وجه وغورځو چې به مې دا اوښ لږ سپک شي منډه به ووایي او بل دا صحابه به مې په دې زوی شي نو ما پسې به راونه رسي مرګ چې په سړي راشي که نه د بوډۍ قصه به م یادوي که نه زوی ناجوړ وي خدایه دا بیماري په ما کې خدای جوړ کړي خدای دا بیماری په ما کې خدای ما راته په ځای مړه کړي نو اسرائیل علیه السلام ولا راغی وی ټیم دی پوره دی وی روغ او رنځور پیژنې او که نه ناجوړه مې زوی دی او راغلی ما پسې نو دا د چا په سر مرګ نه راغلی خدای ډېر ګران کار دی نو زوی له دیکا ورکړه صحابه پې راغله زوی خو هلته مردار کو ده پسې شو بیا ورپسې راورسېده وی عبدالرحمن ابن عوف ته آواز وکړه څوک یم وی د اوښ نه ټوپ کړه د اوښ نه یې ټوپ کړه هغه پې ځان ورغورځو عبدالرحمن ابن عوف او صحابو ته نه به وجنه د دې نبی علیہ السلام له بوزو صحابه و چې حضور پاک ډېر رحم دل د کاغله ورسید خو بچ کېږي د دوی پاسه وي نه پاسم ته ډېر وسې په دې کې خدای ته نه پازانې په غورځولې بس صحابو د لاندې نه پکې تور وړه کوله په دا خېټه کې مردار یې دا مردار شو غټ غټ سرداران دا مردار شو په دې جنګ کې او یا کسان غټ غټ سرداران پکې گرفتار شو دونوي شو خدای پاک فتح مسلمانانو لور څوارلس کسان صحابه کرام پکې شهیدان شوي دي هغه د بدر په میدان کې دفن دي زه ولې تلم یو دیوال ته تاو دی په هغې کې قبرونه دي عریش په عربی کې سفر ته وایي هغه د یو ډېر بهترین جومات سعودي حکومت جوړ کړی دی مسجد عریش ورته وایي زمونږ د دې ټول جومات نه غټ جومات دی یو لوی حال یې جوړ کړی جنګ کې خدای پاک مسلمانانو له فتح ورکړه نبی علیہ السلام چې به کلم په جهاد کې کامیابي ومونده نو ضربه نه کړه 3 ورځې په هغه میدان کې ویسار 3 ورځې چې څوک دغه نه وایي چې فتح ومونده څوک نه لاړه 3 ورځې ساره نو بیا حکم وکړه او یا کسان کافران مردار شوي او غټ غټ کافران نو بدر کې یو لوی کویو پخوا دا اوس هم په دې قبایلي علاقو کې غټ غټ پیانې اوبه پکې په ګزونو لاندې غټ پیانې وی دا ټول د یو شل کویو شل اوبه پکې نه وې او ډېر څښا بوینتې ته چې د څښا اوبه وې پکې وی دا دې کوي ته وغورځوې ټول یې کوي کې وغورځو یو دغه امیه چې دې غټو او نور پړسولې نو دې کې راښکنو اندامونه ته جدا کېدل کوي ته نه شو رسېدی نو حضور پاک او فرمایلو د باندې دلته خاورې مورې ورواړوې پټې کې کوي کې واچو نو 3 ورځې پس نبی علیہ السلام مبارک راغی د کوي په غاړه ورته نو نومونه یې والا اخیستل ابو جهل عتبه شیبه فلان کیا یو نوم بخاری شریف کې حدیث فلان کیا نمونه اخیستل وی تاسو مونږ سره چې خدای کوم وعده کړې وه خو مونږ سره خدای پوره کړه مونږ سره د مدد وعده کړې وه مدد یې را سره تاسو سره چې خدای کوم وعده کړې وه هم د سره پوره کړه اوس خوشحاله یې په خدای په هغه وعده او که نه زوره نه ورکوي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته وی د الله رسوله ته چې چا سره خبرې کوې خو تش وجودونه دي روح پکې نشته دی خو ستا خبره نه اوري نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایا ما انتم باسمع لما اقول منهم وی دوی چې زما خبره څنګه اوري هغه تاسو نه اورئ تاسو بیا په دنیا کې موجود یې سوچ او فکر بل طرف ته په دنیا کې او د هغې ټول سوچ اوس ما طرف ته متوجه دی هغوی یې ستاسو نه ښه اوري تاسو داسې نه اورئ زورونه یې ورکول نبی علیہ السلام
باقیو تختیدل او یا کسان مردار شو او یا گرفتار کړ رال المدینه منوره چې دا او یا کم گرفتار کړل دې کوم غټ غټ سرداران نو نبی علیہ السلام مبارک صحابه سره مشوره وکړه چې دې سره څوک حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره پکې مشوره کړې صحابه مختلف رائے ورکړي حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رائے دا وا چې صاحب فدیه به دیوالو جرمانه او پرې به حضرت ابوبکر صدیق ډیرو خلکو مدد مرسته وکړه عمر استا سره ده وی صاحب زما خبره به خوښه نشي وینا وایا وی زه خو هم چې دا اویا واړه وجل غواړي او دا څه به نه وجل هر یو کس به خپل رشتہ دار وجل دا الله رسول زما پکې ماما دي زه به دا ماما وجنم دا حضرت ابوبکر صدیق پکې زوی دی به زوی وجني دا حضرت علی پکې رور دی عقیل اب خپل رور وجني او دا الله رسول استا پکې یو تر دی عباس او یو دی زوم دی ابو العاص ته بدا وجني هر سړی خپل رشتہ دار وجني چې موږ نن الله ته دو خایو چې خدای استا په مقابله کې موږ نه پلار پیژنو نه تر پیژنو نه زوی پیژنو نه ماما پیژنو په دې میدان کې دنه د حضرت ابوبکر صدیق زوی دی ا میدان ته راووت هل من مبارز شته چې څوک ماته میدان ته راوځي نو پلار خو د زوی واس پیژني حضرت ابوبکر چا ته پوښتنه کو وې د आवाज د عبدالرحمن نه دی وې دې کړه بس توري د کلنګ ورکو ورمنډه وې درلم زه میدان ته درلم حضور پاک لکونی وې تبنو بل څوک دی قسم په خدای صحابه د دین د پاره هغه قرباني ورکړي چې تر قیامت پورې به مور راوړي داسې قرباني ورکړي نه بیا پلار پیژند حضور پاک سره خو مینه ده هغې وه زموږ څه مینه ده په دین خو قرباني هغې کړې ده زموږ څه قرباني ده په اسلام خو ننګ او غیرت هغوی کړی دی موږ په اسلام کم ننګ او غیرت وکړو خو شه وګورئ دغه دی که نه موږ له چیلنجونه راکوي حرامیان قرآن شریفونه زموږ سوځوي چیلنج راکوي پروس کال په امریکا کې قرآن شریف وسوځو اوس هغه حرامي بیا وایي نور به سوځو موږ له چیلنج راکوي چیلنج او د مسلمانانو د قیدیانو په ګوانتانامو به کې قرآن شریف راواغېست او په لیټرین کې د هغې په مخ کې وغورځول موږ له چیلنج راکوي او موږ اسم نشو موږ د دې سپېره کافر سره اوس هم مدد کوو موږ ورسره دوستانه تعلقات ساتو غیرت هغه دی چې کوم غیرت په صحابه کرام کې او خدای پاک داسې غیرت په موږ کې پیدا کړي دې ته غیرت په دین نن موږ خو د غربي مانځل هم جومات ته نه ځو موږ خو د پیغمبر شکل هم خپل نه کړ موږ خو د پیغمبر پټکي ته هم سپک ګورو موږ ته خو د پیغمبر جامه هم سپکه ښکاري موږ خو د پیغمبر په مسله چې راته کوم ولاړ دی هغه پسې هم کنځل کوو موږ خو د پیغمبر دین چې په کومه مدرسه کې ښودل کېږي هغه مدرسې سره هم دښمني کوو زمونږ د حضور پاک سره د قیامت پر ورځ ملاقات نه کېږي مونږ به سره نه مخامخ کېږو دا ټولې خبرې به مخکې راځي ګورې مونږ لا دا پاتې نه دي مونږ د پیغمبر د دین دپاره څه قرباني ورکړو او څه محنت هم مونږ وایو زه بس هر سړی پیشه او خپل دین یې پیشه او لنډه خبره هم زده کړې زه مړ هر سړی خپل قبر کې سملي دا ټیک ده چې هر سړی خپل قبر کې سملي خو د پلار نه به د بچو تپوس کېږي د مور نه به د بچو تپوس کېږي د قوم د مشر نه به د خپل قوم تپوس کېږي دا زه نه یم دا حضور پاک فرمایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته حضرت عمر فاروق وی هر سړی به خپل رشتہ دار وژني عمر ډېره سخته فیصله ده صرف په صحابه کې یو کس د عمر ملګرتیا وکړه باقي نور ټول وی صاحب فدیت والا پرېږده حضور پاک د جبرئیل علیہ السلام سره مشوره وکړه
جبريل څه چلو کوم وی اختیار ستا خپل د چې څنګه دی خوښه یې هغه وکړه څنګه دی خوښه خدا صحابه دې پوه کا که فدیه واغشته او پرې ښودل نو دا اویا دي اویا به کال پس تا د مرګرو نه مري اویا به مري نبی علیہ السلام صحابه ورته وی ورکه فدیه واغشته او پرې ښودل نو اویا به تاسو کې کال آینده کال مري صحابه وی دا خو ډېره ښه ده چې مونږ کې مړه شو خو جنت ته به لاړ شو ګر مونږ خو د مرګ نه یریږو فدیه ترې واغشته بیا چې د فدیه اخیسته هغه عجیبه وه سوال جوابونه مکې ته ولېږل چې دې پسې فدیه راولېږې نو د یو فدیه راتله او نبی علیہ السلام ته پیش کېده دا د فلان کی فدیه ده صاحب به خوشې کړ دا د فلان کی دا به خوشې کړ حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی د چې راوسته دونه وسره مینه د دومره او دې پټ مسلمانو چې دې یو صحابي لا ورکړي تقسیم کړ په صحابه ویلاسونه ولو تعالی چې دنه نو تخصیص او کې کوي نو د پیغمبر علی السلام چې په کم کور کې شپه وا هغه سره دیوال نه پورې غاړه دی یو صحابي سره د ټوله شپه بیرګي کول ام المؤمنین وې د مسلمانانو مور پیغمبر علی السلام له خوب نه ورته خدای ولی خوب نه وردی او ټول شپه پریشان خوب نه ورته بیا چې معلومات وکړل نو د عباس بیرګي اوریدل لیکن انصاف پکې دومره دی چې چاته نه وي چې د عباس ولی بیرګي کې نو بیا وې دلاړم دا کور والا مې تاسو کو چې عباس بیرګي کې څه چل دی نه جوړه دی حضور پاک ټول شپه به خوب دی چې هغه کتل لاسونه ولا سخت تړلی دا غیر وجه نه زبیرګي کول نو بیا ولا غوی لاسونه نرم کړل نو چې زبیرګي قلار شروع نبی عليه السلام له خوب ورغی خو سفارش ولا نه کاو چې قیدیان به یو شانی سفارش بني نو سال عباس ته وی کاکا تبر دوه کسو فدیه را لې وروړي یو د خپل ځان یو درواره د عقیل غریب دی یو د ځان یو د عقیل دی وته وی ورواره ته پته نه چې مسلمانې وی ظاهر کې د کافر سره پړل کې مونږ نیولې تړنه خدای خبر الله خدای خبر او فکر مکو که مسلمانې او مونږ د نفیدیه واغښت خدای به بدل درکړي خو مونږ نیولې کافرانو سره پړل کې ځان به مورکه درواره به ورکه ورواره ته پته نشته چې ما سره مال نشته غریب وی نشته د سره وینا وی چې کله راتلې استاخذ او ام الفضل زما چاچی هغه لري بټو ورنکړه تا ورته نه وي چې که جمدیر عالم بیا به مال راکې او کومړ شم نو استاد ونه دې ورکړي ایرواره وی زما د قسم په خدای وی چې رښتونه پیغمبر دغه بټوی نه یو زه خبرم یو ته زما خزه خبر ده یو ته الله خبر ده ته خدای خبر کړي ښا د خدای پیغمبر ابو العاص و تعالی مخ کې ګو زومو د پیغمبر علی السلام حضرت زینب بی وا ابلا په مکه کې ده ویتم فدیه راولېګا سوال جواب لا چې فدیه کله پیش کېدلې نو حضرت زینب چې د حضور پاک لور وا هغه فدیه راولېګا د خاون انصاف خدای کړ نو هغه له حضرت خدیجه رضی الله عنها یو امیل د واده په وخت کې غاړه کې چولو کدا کله ودی دا امیل یو تغاړه کې چولو نو هغه د ناز نه هغه خپل امیلم په غفیدیه کې کېخو او حضور پاک له دا اشاره ورکړه چې ته زدي لوري مانم فدیه غواړي د خپل زوم نو چې کوم امیل لما مور خدیجه ما تا چولو هم پکې والا نو چې پیغمبر علی السلام ته د ابو العاص فدیه په صاحب د ابو العاص فدیه ده چې وې قتل غامل په د پاسه پروت نبی علیہ السلام سره وکیو خکرای هغه داغه د واده هغه حالت او حضرت خدیجه رضی الله عنها هغه منظر وتر مخ کې شو تاسو وتکتل کته صحابه خو پیښ وې صاحب ولی کله خو خیده د فدیه به مو واپس کو او د عباس ته به مو واپس کو ناخلو تستا تر دې کاکا دې وې نه چې نور عالم دینه به معلوم وی خدای ابو العاص ته به واپس کو وی نه کوم خو خینو د عامل به ته صرف واپس کو
دا زما مشري بیبي دې ته په غاړه اچولو دا به واپس یو ته واپس ابو العاص باندې شرط لګاو په دې وخت کې زما لور تاسو سره په نکاح کې د ګناه ده چې کوم وخت مې درکوله جایز اوس دې وخت کې شریعت آرام کړی ته کافر مسلمان نو پتا شرط دا دی چې تو رسې زما لور به ماته واپس کی ویلې قیدیان ټول واپس کی او هغه زینب رضی الله تعالی عنها په اوس ورکړه او را رخصت کړه یو ظالم کافرو هغه ول دیکا ورکړه د اوخ نه را غردوله په ګېړې ماشوم هغه مزایف شو مدینه منوره ته بیا نبی علیہ السلام در ورسید رب العالمین فرمائے ولقد نصرکم الله ببدر وانتم اذلہ وی تاسو ډیر کم وې وسله کم و افراد کم بیا هم د سره خدای مدد کړی دی فتقوا الله د خدای نه ویریږئ هر وخت په زړه کې د الله یاره پیدا کړئ نو خدای به د سره مدد کوي نو شکریه به ادا کوئ لعلکم تشکرون بار بار به سره خدای مدد کوي شکریه به ادا کوئ نن مسلمان څومره ډېر دی نن د مسلمان تعداد د کافر د هر ډلې نه زیات دی د یهودیانو نه مسلمان زیات دی د عیسایانو نه زیات دی د هندوانو نه زیات دی د جاپانیانو نه زیات دی د روسیانو نه زیات دی د چینیانو نه زیات دی د مسلمان تعداد او نن مسلمان په وسلم پوره دی دام نه چې وسله وسره نشته غټه وسله ټم بم نه مسلمان سره شته غټه وسله میزایل هغه مسلمان سره شته او مسلمان سره ایمان هم شته او دریابونه چې کم نهر سویز دا د مسلمان په دا داسې دریاب دی چې دا یورپ او دا بل طرف ملاوي دا مسلمانانو په حدودو کې دی کدا نیر په دا دریاب په بن کدا نیر د دوی یو بل سره کنیکشن ختم یورپ په من نیم شو یو بل سره کنیکشن ختم تیل نن مسلمان سره دی چې د دنیا نظام نن په تیلو چلےږي سونا نن مسلمان سره دا چې د دنیا تجارت په سونا چلےږي ګیس نن مسلمان سره دی چې ستا نظام ټول په ګیس چلےږي لیکن مسلمان بیا هم د کافرو د لاس سوال ټکول خوري دا څه ده کنه فلسطین کې دی وال خوري په عراق کې دو خوړل په افغانستان کې دی خوري پاکستان کې دی خوري په بوسنیا چچنیا کې وال دی خوري په فلسطین کې دی خوري ولی اغا ایمان چې کم پکار دی اغا نشتا وانتم العلون ان کنتم مؤمنین الله وی کتا په ایمان په سچ ځان کې پیدا کړ کلک ایمان چې په خدای کم یقین دی نو بیا وستا کامیابی وي او د دشمن بنی ازمون نن نشتا ولی نشتا زمون ټوله باور اعتماد نن په یورپ او په امریکا دی په مدینه او په مکه نشتا زمون حکمران طبقه چې دلته د خلینا خبر او باسي د امریکای زنده باد او باسي او چې منډه وای نو امریکای له منډه وای او چې منډه وای چین له روس له منډه وای د خدای کور لا بیت الله له د پیغمبر علی السلام کلی له منډه نه اعتماد په خدای پکار دی نن د مسلمان چې څومره په کافرانو اعتماد دی د دې په نیو اعتماد هم کدي په خدای او په رب العالمین او کو اسبم خپل مینس کې سره اخته یو دشمن ته مزه او فائدې اخلي دا مونږ ته خدای مثال خی کنه کم من فئه قلیله غلبت فئه کثیره باذن الله چې د خدای مدد د سره بیا غړوړل نشتا کته یاره ټیکنالوژي وصلنه جوړه دي کې ټیکنالوژي کنه ملکونو عربو سره لکه پیسې دي لک دولت خو سره نه دي لک تیل خو سره نه دي د تماچې د سرو زرو ګرځي او د یو شیخ پکې یو جز دی پکې ځان له مستقل ګرځي ځان له مستقل او تختونه او کټونه سرو زرو دي نو جوړ دي کې تم به میزایل لیکن چا منی کړی دي پیسې خوري د مسلمان سره ولې نه جوړي دا جوړي ته نه جوړ او بل وسلخ په کار د داخو ټیکنالوژي دا لیکن دا غې نه علاوه د بدر صحابه سره وسله کم انور سره ډیر و اعتماد په خدای لوی خبره فلعلکم فتقوا الله خدای نه یره خدای نه یره پړ کې نشته نه د حکمران طبقه شته نه د مونږ شته که د مونږ د خدای نه یره پړ کې رااله تقوا نشته کنه پر ګناه کرپشن رشوت داکا څومره ظلمونه شروع
هر یو چې راځي ظالم د بل د پاسه دی. پاکستان کې تر اوسه پورې هغه د بجلیګر مونږ چې خبره وته نه پورې سړی زوی را نه غي او چې کم راځي د بل د پاسه یو چې کم ټیکس لګي بل هغه نه زیات لګي. عوام تباہ او برباد کړ ویس کړي دا ویني د عوام. اوس دې حالت ته وګوره موجوده حالت څوک یو څوک بل څه وعده به یو کوي به بل څه هیڅ نشته. ازاله به پیو بخي لکه د خدای یره نشته. خدای دې زمون او زمون حکمران طبقه پزله کې د خدای یره پیدا کړي. زمون کله د حکمران طبقه او زمون جوړ د الله سره راغی او د الله سره کنیکشن برابر شو. خدای شتک زمون یو مشکلم په پاتې شي. دا تار دی د دې جوړ راغلی د خلې سره نو خبرې کوي او که دا تار کټ شو جوړ ختم شو الته نبی आवाज نه خيږي. نو زمونږ د خدای سره جوړ نشتا که زمونږ د الله او د رسول سره جوړ راغی هیڅ پریشانی نشتا که دا جوړ زمونږ راغی. نو خدای دې زمونږ د الله د خپل ذات او د خپل پیغمبر مبارک سره جوړ پیدا کړي. قرآن چې یو سپاره باندې تقسیم شوی وي ځکه ګناه شته او کنه څنګه یو سپاره باندې هیڅ ګناه پکې نشته. دا د ختم د پاره خیر دی خلق تقسیم کړي. کم کسان چې جمعات ته مخ کې راشي نو پکار دي چې کم کسان رستو راشي د مخ کې کسانو نه دي ځای نه قبضه کوي. او مسله د دین دا ده چې کم کسان راځي نو دوی مخ کې کینی نو شاته کسانو ته وځي خالی کېږي نو ټول مرګري به یو ځای کېږي. کشران د لګ د مشرانو خیال ساتي. ماسخوتن ویترو پسې 2 رکعات نفل پناسته پکار دی او په ولاړه ویترو نه مخ کې پکار دی. نبی علیہ السلام د ویترو نه پس پناسته او 2 رکعات کړی دي. اگر چې پیغمبر علیہ السلام به ویتر په اخر شپه کې کول نو چې ویتر به وکړ هغه نه پس به 2 رکعات پناسته کول. نو پناسته ځکه کول چې غیبه په هغه تهجد ډېر لوی وخت غشته په ولاړه ډېر ځات تلاوت په پکې کو. بهر کې اوس کڅوک ویتر خو خدا دې چې تهجد پسې په اخر شپه کې وکي او د ویتر نه پس 2 رکعات او کې پناسته د پیغمبر سم تابعداري رااله. لیکن په اول شپه کې مسوک ویتر کوي او د نبی علیہ السلام د تابعداري پناسته یو 2 رکعات نفل کوي نو خبره ده. جمعتونو کې چې کوم المارو کې په شیشو کې شکلونه ښکاري هغه سره مونږ کې فرق نه راځي. لاول خو پکار دا چې قبله طرف ته داسې سیز ني چې هغه کې سړی توجه خرابېږي. عائشہ صدیقہ رضی الله عنها لو پاټوا او قبله طرف ته دیوال باندې وېزان دوا. نبی علیہ السلام مبارک چې څنګه سلام وکړو وی امیتی عنا قرامک وی عائشہ دا لو پټه لره کا فانها الهتنی دې په مانځه کې خطا کړم مونږ را لګډوټ. نو زما خپل ځاني په دې ډېرو جمعاتونو کې د محراب کې اکثر شیشې لګېدلې هغه کې بسړی په شیشو کې خپل ځان ته ګوري هغه مونږ وکړي. قبله دیوال باندې داسې نقش و نگار نه دی پکار چې د انسان توجه خراب وي. او د بانګ د ماخام په ټیم باندې ویل پکار دی. واقعي دا خبره ده دې دعا غواړي مانه مانځه کې سستی کېږي دعا لو کان ځان به تکړه کېږي ور یوازې په دوا کار نه کېږي. ځان به تقدم به دوا راته کو چې خدای تکړه کا خو چې څنګه د دنیا په کار کې د سستی نه کېږي دارنګه دین کار کې سستی مکوا. دا پدې پېنه شو بنین باندې باندې مسکیږي او کمیسه چواخه یو دوست نارینه اولاد نشته الله دې نارینه اولاد دعا وکړه. رب العالمین موږ د حضور پاک په نقش قدم روان کې الله د مسلمانانو اتفاق راولي مسلمانان د اختلافاتو نه وساتي. او یو زنانه د بیمار ده پرونه هسپتال ته وړو دعا وته چې الله ول شفا ورکړي. یو بل دوست زموږ په دې کارخانو کې هغه هم څه دعا غوښته دعا وته چې الله مشکلات حل کړي او الله خیر او برکت نصیب کړي. یو بل دوست زمونږه دا ډاکټر صاحب دا عثمانزو زمونږ د حاجي صاحب برخوردار دی هغه ته دعا وکړي هغه چې څومره اولاد نارینه پیدا کیږي نو هغه ټول تقریبا معذوري
دعا وته کوي چې خدای پاک ولا صالح او صحتمند اولاد ورکړي. الله دې ولا روغ صحتمند او صالح دیندار مسلمان بچي په قسمت کې ولي کې خدای دې ولا ورکړي. نورم باندې دوستانو دعاګانې غوښتي دي چې چا دعاګانې غوښتي دي الله دعاګانې ولا قبول کړي او ته ولا پوره کې حاجتونه. او پرونه د محمد سیار لاله ټبر وفات شو غي تم دوه کې چې خدای پاک مغفرت نصیب کړي. څومره مردگان وفات الله ټول مغفرت نصیب کړي او چې څومره مریضان دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول شفا ورکړي. الله دا څومره مسلمانان دلته موجود دي چا په دل کې حاجتونه د شریعت سره موافق ټول له پوره کې چاته پریشانې ټینشنونه دی هغه له په خوشاله باندې بدل کې اخر وخت کې په خپل دا کلمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد